او کېدی نشي دا خو نن سبا داسې چغې وایي د جاهلان وایي سړی او ښځه یو شان دي ته دغه سړی ما له راولله چې څوک وایي چې سړی او ښځه یو شان دي زه دله قسم ورکوم دی ما ته د ضمیر دا مني چې سړی او ښځه یو شان دي والله که ضمیر مني چې ښځه او سړی یو شان دي مسله د په شریعت کې دا یاده که چې په ښځه لازم دي چې دا به د خاوند قدر او احترام کوي او د هغه طاعت به کوي الله وی الرجال قوامون علی النساء سړي اوچت دي په زنانو باندې مشران دي په زنانو باندې ولي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ځکه چې الله دا سړی غوره کړی دی د زنانه نه په ډېر څه کې او دویمه دا چې دا سړی خپل مال خرج کوي د هغې د لاسه به دې مشري په چا باندې په زنانه باندې او کېدی نشي دا خو نن سبا داسې چغې وایي د جاهلان وایي سړی او ښځه یو شان دي ته دغه سړی ما له راولله چې څوک وایي چې سړی او ښځه یو شان دي زه دله قسم ورکوم دی ما ته د ضمیر دا مني چې سړی او ښځه یو شان دي والله که ضمیر مني چې ښځه او سړی یو شان دي خو دا یو فتنه د مسلمانان پرې خرابوي بس دقې دپاره لګیا دي نور دیم په زړه کې دا مني چې کېدی نشي چې ښځه او سړی دي یو شان یو سخته راغله په لاره کې هسې داسې به ووایو چې ته په لاره روانې او اکسیډنټ وشو آیا د اکسیډنټ په دې وخت کې د دې سړي حالات او د ښځې دا به یو شی نه دشمن کور ته راوړېد ښځه او سړی به یو شی نه جدا به وزن اوچتول شو ښځه او سړی به یو شی نه عقل د ښځې او سړي عقل یو شان نه دی ځکه چې ښځه په معمولي خبرو دوکه کېږي یریږي سړی ډېر زر نه دوکه کېږي سړی ډېر نه یریږي نو دا دوی مني چې ښځه او سړی یو شان نه دی خو داسې یو د غوغا یې جوړه کړې ده الله وی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه څنګه چې په دې زنانو باندې د خاوندانو حق دی نو د زنانو هم په خاوندانو حق دی خو دومره ده چې وللرجال عليهن درجه د سړو درجې پسې ده اوچته ده بیا په دې باندې هم د علماو اتفاق دی چې ښځه به د خاوند په هغه خبره کې اطاعت کوي چې هغه خبره د شریعت خلاف نه وي ځکه چې حدیث کې راځي امام احمد راوړی لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق اطاعت نشي کېدی د خالق په نافرمانۍ کې اوس خاوند که ښځې ته د ګناه وایي یعنې ته مثال کې ورته وایي ته دا روزي وباسه یا د هغه لباس واچوه چې په اسلام کې حرام دی تنګې جامې واچوه لنډې واچوه او داسې یو څه ورته وایي نو داسې ټیم کې د ښځې له د خاوند خبره منل نه دي پکار نه دي پکار که منل حرام دي حرام دي او که دا خاوند خفه شي خفه دي شي دا یاده کوي خاوند دي خفه شي الله دې کړي چې زړه یې وچو هېڅ خبره نه خو د الله په احکامو په مقابل کې د خاوند خبر هېڅ شی نه دی ځکه چې د خاوند له خو دا مقام هم الله ورکړی که دې الله وله مقام نه ورکړی د خاوند څه و هېڅ شی نه و نو کوم الله چې وله دا مقام ورکړی د هغه الله د خبرې په مقابله کې ګورې د خبره نه منلی کېږي